سلامونه نیکی هیلې په دې ویډیو کې دا زده کوو چې څنګه د ټیسټ غوښتنه راجسر کړو، د یو مریض د ټیسټ نتیجه ثبت کړو او د ټسټونو راپورونو وګورو. په لومړي پړاو کې راځو د ټیسټ غوښتنه راجسر کوو، هیلت سیسټم پرانیزو، خپل ډیټابیس ته راځو، د برخې نه د لابراتوار اکاونټ انتخابوو، پټ نوم لیکو دلته او سیسټم ته لاګین کیږو. راځو د ټیسټ غوښتنې د راجسر کولو لپاره د لابراتوار برخې ته راځو. موږ ځان سره خپل ټول ډاکټران ثبت کړي دي. اوس د ډاکټر ریفر برخه کې د ډاکټر نوم لیکم او پیشنټ برخه کې د مریض نوم لیکم. تاسو وینئ چې اسدالله خان ما سره راجسر نه د مخکې په جمع باندې کلیک کوم، د مریض عمر جنسیت ورته انتخابوم او ثبت کوم. که چیرې موږ ته مریض سمپل راوړی وي نو دغه برخه کې براوټ انتخابوم. که چیرې موږ سمپل هم نمونه تر اخیستي خپل نو ټیک انتخابوم. د ډیسکاونټ برخه کې چیرې موږ په عموم کې دلته تخفیف ورکړو، دلته مقدار لیکو او د پروسس ډوریشن برخه کې موږ وخت ورته انتخابو چې تاسو ټیسټ څو دقیقې وروسته خلاصیږي. ډېر څه ورته لیکم. راځو د سرچ ټیسټ برخه کې دلته ټیسټ سرچ کوم. کو غواړو دوم ټیسټ هم ثبت کړو. راځو لاندې دلته دوم ټیسټ هم لیکو. تاسو وینئ چې د هر ټیسټ مقابل کې د هغه فیس هم ښیي. موږ کولی شو چې د ځان د فیس ورته کم او زیات کړو او ټوټل اماونټ هم 300 افغانۍ ده. راځو د پیټ برخه کې 100 افغانۍ چې موږ رسید کړی د هغه مقدار لیکو او رسید ورته چاپ کوو. تاسو وینئ چې دلته زموږ د ټیسټو لیست هم راغی، فیس هم راغی او مجموعه 100 افغانۍ کېږي. څومره پرداخت شوي دي او باقیمانده څومره دي موږ ته ښیي. راځو په دوم پړاو کې د ټیسټ نتیجه ثبت کوو. د ټیسټ نتیجه ثبتولو لپاره د لابراتوار برخه کې لاندې تاسو وینئ چې دغه ټیسټ پینډینګ حالت کې د باندې کلیک کوو. راځو ریزلټ ته، ریزلټ لیکو چې 11 12 او 14. هغه نه راځو وروسته او بیا راځو پیټ برخه کې باقیمانده پیسې هم رسید کېږي. موږ ته مجموعه 300 افغانۍ لیکو، حالت هم کمپلیټ کوو او ریزلټ ورته پرنټ کوو. تاسو وینئ چې په شنه کرښه کې د ټسټونو نومونه دي او د هغه لاندې د هر ټیسټ پارامترونه دي او د هغه مخامخ هم د پارامترونو نتیجه ده. راځو په درېیم پړاو کې د ټسټونو راپور وګورو. د ټسټونو د راپور کتلو لپاره لابراتوار کې د ریپورت برخې ته راځو. دلته تاسو ته ټول ټسټونه لیست شوي دي. موږ کولی شو چې دا فلټر کړو. راځو د فلټر برخې ته. دلته 3 حالت دي چې یو پینډینګ ده، کمپلیټډ او کانسلډ. که چیرې پینډینګ انتخاب کړو، اپلای وکړو، موږ ته ټول هغه ټسټونه لیست کوي چې کار یې تکمیله شوی نه وي لا تر اوسه. که چیرې موږ کمپلیټ انتخاب کړو او اپلای وکړو، موږ ته ټول هغه ټسټونه لیست کوي چې کار یې تکمیله شوی. او که راسو کانسلډ انتخاب کړو او اپلای وکړو، موږ ته ټول هغه ټسټونه لیست کوي چې کار یې لغوه شوی وي. مننه له وخت مو. د هیلت سیسټم په اړه د لا ډېرو معلوماتو لپاره د health.arfon.com ویبپاڼې ته راشئ.